د اسداباد مرکزی کرکټ لوبغالي کې د غازی میرزمان خان جام سیالۍ پایلوبه د شلو لوبډلو له منځه یوازې د یکادل او د رایپیج لوبډلې وروستي پړاو ته لار موندلې وه چې د یکادل لوبډلې په بریا جوړې شوې سیالۍ پای ته ورسېدې. شاوخوا یوه میاشت په کونړ کرکټ لوبغالي باندې دوام وکړ. 20 لوبډلو پکې ګډون کړی و چې پایلوبې ته د رایپیج او یکادل ټایګر لوبډلو لار پیدا کړې و او بالاخره پایلوبه د یکادل ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د کرکټ لوبغاړي وایي دا ول سیالۍ ورته د مهارتونو او د روزنې د ودې په برخه کې موثرې دي او د کرکټ له ادارې غواړي چې دغه ولایت کې د کرکټ پرمختګ ته پاملرنه لا زیاته کړي. زمونږ دپاره دا ګټه وکړه او زمونږ را روان انټر کلب سیالۍ نو موږ پکې میچونه وکړه او موږ چې څه غوښتل چې کابل نه راشو دلته میچونه وکړو هغه زمینه موږ ته مساعده او موږ پکې میچونه وکړه. ما خپله شخصا پکې ډېر میچونه وکړه او دا به ماله په انټر کلب کې ګټه وکړي انشاءالله زه به هغې کې پرفارمنس کوم. دا میچونه چې واقعا غازي میرزمان خان دا زموږ لپاره د ځوان استعدادونو لپاره ډېر ښه میچونه او ډېر ښه ماحول او کنډیشن ډېر برابر و. نو موږ ځوان استعدادونو چې دی په دې کې د نیشنل ټین انډر 19 پلران سره ولوبېدلو د هغو تجربې هم ترلاسه کړي. د استقلال د 4مې جبهې قومندان غازي میرزمان خان په نوم د کرکټ جوړې شوې سیالۍ پایلوبې لیدو ته د مرکز اسداباد سربیره د بیلابیلو سیمو سلګونه مینوال راغلي وو. د کرکټ مینوال وایي که د اسداباد مرکزی کرکټ لوبغالی په معیاري توګه ورغول شي نو ملي او نړیوالو سیالیو لپاره به د هیواد په کچه تر ټولو مناسب لوبغالی وي. د مینوال چې راځي کنه د هر ولسوالۍ د هر ولایت نه چې راځي دا بیرته چوکۍ جوړې کړي لږ د سر وله فټ کړي دغه وکړي او لږ ساحه وله دغه کړي برابره کړي چې د مینوالو دپاره ګراونډ کرکټیان چې کم یو دي دې دپاره بېل اندازې معلوم شي ورته. د کونړ کرکټ ولایتي ادارې مسؤلین وایي موخه یې د دغه ډول سیالیو له جوړېدو د کرکټ په ډګر کې د ځوانو استعدادونو موندل او د کرکټ مینوالو ته د ساتیرۍ او تفریح رامنځته کول دي.